شیطان داسې ظالم مخلوق ده، په دغه خبره کې یې ډېر پرمختللي خلک دوکه کړي دي. دا د شیطان ډېر غټ جال ده. په دغه لومه چې څوک بند سي د هغه پښه بیا نه خلاصېږي. بله ګناه چې وکړي خو ګناه یې بولي، وخت به توبه وکاږي. دغه کار چې کوي زیاتي دا خو پرېږده چې په خپله یې کوي، خو بل چې یې نه کوي پر هغه هم بد وایي. فلانی شی نه مني. ولې یې نه مني؟ هغه وابي ده. د الله بنده ته وابي پېژنې؟ زه وایم ته قرآن منې چې نه منې؟ چې دا قرآن منې هغه وابي ده، چې د الله پیغمبر منې هغه وابي ده، چې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فقه منې هغه وابي ده. خو ته وابي یې چې دا شی نه منې. ګورئ دا اوس یو دسیسه ده، دا د کفارو لخوا راغلې ده. دغه ټاپې د دغو ټاپو مهر کافرانو جوړ کړی ده. تا تې په لاس در کړی ده، که دې چا ته خوښ نه سوه کړپ پر ویو په لاس یې در کړی ده، جوړ کړی کافرانو ته. د کافرانو مقصد دا ده چې دلته نفرت راسي، دلته تفریق راسي، د مسلمانانو جماعت وشندل سي، مسلمانان سره بې اتفاقه سي، مسلمانان یو په بل اخته سي، د مسلمانانو په مابین کې جنجال راسي، دته به موقع جوړه سي، زیاتې دی درته راځي. یو عالم یو خبره کړې ده، هغه وایي چې دا د دنیا جهاني سیاست داسې ده لکه د یو کلي سیاست. که جهاني سیاست باندې نه پیږي نو د کلي په جانداري پیږي. په کلي کې داسې حالت وي، یو کور ده، ښه غټ سرای ده، دروازه ده، ګیټ ده، بلکل ته ورتلای نه سای چې کوټې ته ورځې، لا به یا ګنټۍ ورویې، یا به اجازه ځینې اخلي، یا به ها کوې، یا به دا په خپله نه سای ورتلای. ارامي د کور کې خیرت ته نه سای ورتلای. او چې په دغه کور کې جنگ جوړ سي، دربی سي، ناري سي، درب و دروب سي، هله مړ یې کوي هله. انو بیا که دروازه نه وخلاصه ته پر دیواله ور اوړي چې وروره سره وازنې زیاتې بالا زه ورځم. هغه وایي کافران مسلمانانو ته داسې یو دسیسې جوړوي چې باچیي ارامه وي. ګوره سوریه ارامه وه، په هغې کې نه روسان وو نه امریکایان وو. سوریه والا یې په لاخته کړو، نن امریکایان هم پکښې دي، روسان هم پکښې. لیبیا ارامه وه، هېڅوک نه وو پکښې، هغه یې سره اخته کړو، نن ټولې ډلې پکښې دي. ستا افغانستان چې ارام و، هېڅ نه وو پکښې، نن د دنیا کفار ټول پکښې. داسې ډېر مثالونه، عراق در واخه، یمن در واخه، بل در واخه، بل در واخه. څه پېښه وه؟ دې خلکو ګټه وکړه. سوریه څه تر ویاستو؟ فقط دا امریکایانو و روسانو ته ځای ورکړي. عراق څه تر ویاستو؟ ابل څه تر ویاستو؟ ما او تا څه تر ویاستو؟ دا د کافرانو دسیسه ده. ما او تا بدګمانه کوي سره، ما پر تا بدګمانه کوي، تا پر ما بدګمانه کوي. کاکا ملایانو څه کړي دي په خپله یې نه سره مني، زیاتي خو ستا مخ هم را سره اوکي. زه وایم پلانی ملا وابي ده، ته وا پلانی ملا وابي ده، بل وایي پلانی. امیان وایي یاره کاکا موږ د چا په کولو کو، دا ټول خراب دي. دا کار انګریزانو کړی ده. دا کار انګریزانو په هغه وخت کې وکړي چې پر بر صغیر د انګریزانو قبضه وه. تاسې د انګریزانو تاریخ وګورئ چې هغه له بر صغیره واتو، د اتوخه مې وشیندی دی ولاړو چې دا پلانی ملا صاحب هغه وابي ده. دا خو پرېږده چې یا به ما ته وایي یا به تا ته وایي. مفتي کفایت الله صاحب داسې عالم ده لکه دغه لمر. د وابي ټاپه دغو غلطو خلکو پر ولګوله، د دغه دپاره چې د مسلمانانو توجه ځینې واړوي. شاه عبدالعزیز صاحب داسې هستي ده لکه دغه لمر، خلکو د وابي ټاپه پر ولګوله. پر شاه انور شاه کشمیري یې ولګوله، پر رشید احمد ګنګویي یې ولګوله، پر ابل. د دغه دپاره چې دا حق علماو د خلکو توجه پر بله خوا ځینې واړوي. نن هم ستا په افغانستان کې دغه کار ده، که یو چا په دین د چا سر ورخلاصاوه، هلته بل درته راځي بس ټاپه پر در لګوي چې ستا توجه ځینې واړوي. هغه ډېر داسې خلک دي، سادهګان هم دي، موږ خو سادهګان یو. تاریخ هم نه ده مطالعه کړی، د انګریزانو د سیسې هم نه دي مطالعه کړي، د دغه نږدې کیسې موږ ته معلومات نشته چې پر بر صغیر انګریزانو قبضه وکړه، پر افغانستان یې قبضه وه. دا څنګه وواتو؟ په داس موږ علم نشته. ملا صاحب ساده ملا صاحب د وزې نه نوزې، زموږ د کلي ملا صاحب ډېر نیک سړی ده، نه د چا په کوپر کار لري، ستا نه په کوپر کار لري نه په اسلام. ما بیا نه پرېږدي، ما که سمه خبره وکړه دی بیا په مخ کې راته ولاړ. ګوره دا د دې ټولو د سیاست د کفارو ده، دا د انګریزانو ده، دا د دغو امریکایانو ده، دا د دنیا د نورو کفارو ده چې ما و تا یې سره بې اعتماده کړي یو. ملا پر ملا بې اعتماده، د امي پر ملا بې اعتماده، د ملا پر امي بې اعتماده، د طالب پر استاد بې اعتماده، د استاد پر طالب بې اعتماده. د اعتماد یې زموږ له مابینه ختم کړی.
دا زه تاسې ته باور درکوم زما دې د الله په ذات قسم یي چې نن له دغه افغانستان څخه دغه اختلافات ووځي دا د افغانستان خلک یو جماعت شي دغه پرمختللې امریکا ته به ماتې ورکوي ځکه تاسې ولیدو شوروي اتحاد داسې طاقت و چې دنیا ځینې په لرزان کې وه په هغه وخت کې څه ناڅه پر دغه یوه جزیه باندې د افغانستان د خلکو اتفاق و چې له دغو خلکو سره جهاد کېدلی شي اگر که نور اختلافونه یې وو شوروي اتحاد مات سو یویس جمهوریت ځینې آزاد سو نن چې دا مسلمانان دغسې پر یوه محور راجمع شي دغه امریکایان به متیږي ناټو به دغسې در بدره کېږي لکه وارسا چې در بدره سو دا دوی په دې پوهېږي ځکه ما و تا دغه ته نه پرېږدي څوک یې په یوه پلمه سره درولي دي څوک یې په بله پلمه سره درولي دي څوک یې په بله پلمه سره درولي دي د دغه ټولو کافرانو د امریکایانو د روسانو د انګریزانو د انورو د ټولو هغه سرکرده استاد شیطان هغه هم جوړ کړي دي په ما و تا کې کار کوي نو دغه خبره الله جل جلاله کوي چې ولا تتبعوا خطوات الشیطان د شیطان تابعداري مه کوئ انه لکم عدو مبین دا شیطان تی ته ښکاره دښمن ده د تی سره دښمني کوي د الله بنده دونه خو وکړه د شیطان په دښمني خو ځان خبر کړه شیطان ولې دښمن ده څه کوي له کمې لارې راځي دونه خو ځان پوه کړه شیطان دې شاته غورځولی ده د دنیا کوپر دې شاته غورځولی ده دلې دې یو څوک پیدا کړی ده چې دغه سر درڅخه پورته نه کړي ولې بیا به اسلام ترقي وکړي د مسلمانانو سر به خلاص کړي څونه چې د مسلمانانو د سر د خلاصېدو وسایل شته خلک د دې مخالفت دي په یوې په بلې طریقې او دا د هر چا د ځان دپاره هم تباهي ده ستا دپاره هم تباهي خپل ځان هم کې تباه کېږي نبي علیه صلات وسلام د یو کښتۍ مثال ورکړی کښتۍ دوې خانې لري په یوه خانه کې انسانان دي په بله کې دي که یو سړی ووایي چې زه دلته دا کښتۍ ته سری ورکوم له دا ځایه د دریاب اوبه رااخلم دا خو زما چوکۍ ده ته په ما څه کار لري که بل ورته ووایي چې یاره و دا خو د ده چوکۍ ده نو کښتۍ ته اوبه راننوځي کښتۍ غرقېږي الوړ هم کې مري دا لاندې هم کې مري او که د هغه تر لاس ونیوی چې وروره سری به نه ورکوې دا زما او ستا سره ګډ ده نو بیا به تم نجات پیدا کې دی وین نو که یو سړی تر لاس رانسي یو سړی له غلطه کاره رابندوي ده ته دې هم نجات ورکوي په خپله دې هم نجات پیدا کوي او که واچې یې که یې کاکا رحمان بابا وایي که میړه یې ور له خپله سره مړ که دا پردي ورونه پرېږده چې مړېږي دا د رحمان بابا په قول که دې وکړو زیاتي د ځان هم تباه کوي بل دې هم تباه کوي د رحمان بابا خبره پر خپل ځای صحیح ده خو به هر حال هغه به یو تاویل لري منځي اختلاف دا تنظیمي قومي مادي او دا منفي اختلاف د دښمن مکر او چلونو تبیدار به اوسو له طوفانو سره ټکرو ته تیار به اوسو د دین وطن ګټو ته ژمن او وفادار به اوسو د دین وطن ګټو ته ژمن او وفادار به اوسو ښې پایلې نه لري